السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې ښه به د پاکستان د کرکټ مینوال او چیمپئن ټرافي 2025 را روانه ده چې دغه یوه نیمه میاشت ته ډېر لږ وخت پاتې دی. هر یو ټیم هر یو ملک چې کوم په دې ټورنمنټ کې 8 ټیمان دي هغوی دا کوشش کوي چې یو ښه پلینګ 11 جوړ کړو، یو ښه ټیم جوړ کړو چې دغه چیمپئن ټرافي پرې وګټو. نو ما د پاکستان یو پلینګ 11 جوړ کړی، یو 11 کھلاړي دي، یو زبردست ټیم مې جوړ کړی. تاسو به په کمنټ کې رایې هم راکوئ چې یاره دې کې کم کھلاړي پکار او کم نه. نو ما سره به اول راځو دوستانو د ویډیو طرف ته. اوپننګ کې به ما سره فخر زمان سیم ایوبي، بیا په دریم نمبر به بابر اعظمي، په څلورم به رضواني، په پنځم به سلمان علي آغا وي، په شپږم به کامران غلامي، په اووم به شاداب خاني، او په اتم به شاهین افریدي وي، او په نهم به نسیم شاه وي، او په لسم به حارث رؤوف وي، او په 11 به ابرار احمد وي. نو دا د پاکستان پلینګ 11 دا یو ټیم مې ولا جوړ کړی دی، لکه مطلب 11 کھلاړیان ما داسې برابر کړي. تاسو څه وایئ چې په دې کھلاړیانو کې څه فرق شته؟ په کمنټ کې رایې راکړئ، ځکه چې هر یو ټیم هر یو ملک چې دی دې کې 8 ټیمان دي. په دې ورلډ کپ کې د ICC چیمپئن ټرافي چې کومه را روانه ده ډېره نږدې ده، تقریبا یوه نیمه میاشت نه هم کمه ده، دغه 40 ورځې پاتې دي. نو پلینګ 11 دوستانو دا ما چې کوم 11 کھلاړیان تاسو ته وښول دی کې ګوره، په بالرانو کې په سپین بالینګ کې شاداب خان هم دی، کامران غلام هم سپین بالینګ کولی شي، سیم ایوب هم کولی شي، پس بالینګ کې نسیم شاه دی، شاهین افریدي دی، حارث رؤوف دی، او په سپین بالینګ کې رښتیا موږ سره ابرار احمد هم دی. نو تاسو څه وایئ چې دا پلینګ 11 څنګه دی؟ تاسو په کمنټ کې ماله رایې راکړئ چې دې کې ما سره داسې کوم کھلاړي دی چې هغه د دې ټیم نه وښکل پکار وو، لکه چې دا ما کوم 11 کھلاړیان تاسو ته یاد کړ. دې پسې دوستانو د افغانستان یو ټیم ما جوړ کړی دی د دې لپاره چې هغه زه تاسو سره بیا په بله ویډیو کې انشاءالله شیر کوم چې هغې کې کم کھلاړي ستاسو خوښیږي او کم نه خوښیږي. نو هغه ټیم هم ما برابر کړی دی، به تاسو سره زه په بله ویډیو کې که خیرې شیر کړم. نو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو بل ډېر ملګري تپوس کوي چې د افغانستان او د زیمبابوې چې کوم ټیسټ سیریز شروع دی نو هغې کې پرون ډېر سکور شوی و، تقریبا 586 سکور شوی و. نو اوس افغانستان ټیم خو ولاړ دی، هماغه 2 تنان ووټ یو ډېره زبردسته پارټنرشپ یې لګولی دی، ورسره شاهدی دی او رحمت شاه دی. نو زبردسته لوبه روانه کړې ده، خو که دوی چېرې اوټ نه شو نو دغه سکور به زه یم چې چیس کي. نو تاسو څه وایئ؟ بل د پاکستان او د ساوث افریقې په میچ کې باران دی، نو هغه داسې ووایه چې شروع به شي خو تقریبا چې ناوخته به وي، نو 1 غنټه 2 به وشي. نو سبا پکې باران دومره نشته، نن پکې باران ډېر زیات دی روان دی، نو په دې وجه میچ ته لا راوتي نه دي. تاسو په سکرین باندې ګورئ چې نن باران ډېر تیز و. نو به دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.